نو عرض دا عزیزان چې موسی علیہ السلام ډېر لوی جلیل القدر پیغمبر او دې مقابله شو د فرعون لعین سره. فرعون بادشاہ دی او داسې بادشاہ دی چې 400 کاله بادشاہي وه، 400 کاله، او په 400 کاله کې چرته په سر کې هم نو درد شوی. اندازه وکړئ چې هغه به اسمان سره خبرې نه کوي نو څوک به. موسی علیہ السلام ته الله وویل چې ورشه فرعون ته د هغه سرکشي د حد نه واوړېده. موسی علیہ السلام ورته څه چې پروردګاره خو ډېر لوی جابر او ظالم دی، فوج ور سره دی، پولیس ور سره دی، بارډر ور سره دی، ملیشه ور سره ده، توپې ور سره دي او ټینکونه ور سره دي. ای الله حکم منم خو ژبه مې صفا نه ده، ما سره یو بل معاون پکار دی چې زما ترجماني کړي. الله ورته وی معاون به در سره وي هارون وزیرا، هارون وزیرا. هارون علیہ السلام چې ستا ورور دی دا به دې ترجمان وي. دوه په دوه ور روان شو، هېڅ نشته، دا ټوپکې نشته، کلاشنکوپ نشته. دا تاسو چې دلته نیغ نیغ ګرځوئ را ګرځوئ د جمرود په بازار کې ما ته ډېر افسوس وشي زه چې تاسو سره دا وسلې ګورم، دا چېرې د تورې په کار کې په کار نه راځي. چېرې دلته تکړه یې نه لکه ما څه ویلي دي ظالمه ما څه کړي دي. خو که وخت راغی بیا به درته ووایم. د سن 65 په جنګ کې ما جلسه وکړه او ورته مې وی چې خپې ټینګې لګوئ مرګ یو ځل دی ومړه کېږو به. چې د شپې په لنډی بم وغورځېدو یو غړمب شو، په سبا مې چې کتو دارو دپاره سړی مې په ښار کې نه لیدو. دارو له 4 ورځې پس مې یو شیخ ولیدو، ورته مې وی چې کدھر گیا ہے کدھر گیا ہے؟ ویل سوات. مالے سوات اچ کیا کرنے؟ ویلی تھے چاٹیاں وستیاں بیڑا تباہ ہوئے چاٹیاں وی چاٹا ہے راوری. تاسو خیال را دا ټول سیزونه د موقع په وخت کې خوند کوي. بې موقع ملا تړلی او بللی او دا مرداري چې اوس راوتې ده بې موقع خوند. دا دې دپاره نه دي چې ته ما وله او زه تا وله، ته زما کلی ډزوه او زه ستا کلی ډزوه. دا دې دپاره دي چې 2 سرحده دي، یو دا دی او یو دا دی، یو د انډیا سرحد دی او یو د روس سرحد. دا دې دپاره دی، دا ما او تا ویشتو دپاره نه دي چې ته زما بچي وله زه ستا بچي وله، ته ما وله زه تا وله. واده راغی او په واده کې صاحب د زرګونو روپو کارتوس په واده کې والوزوي. په دې مسله پوهیږئ؟ په دې پوهی؟ په دې خو پوهی چې راشئ صاحب دا ونه به مې نه وبوسې، دا ونه به مې نه وبوسې. په دې خو پوهی؟ په دې پوهی چې په واده کې یا بلا ضرورته د یو کارتوس د 2 روپو خلاص کړو، د قیامت په ورځ به ته د شیطان په صف کې ولاړې. یو کارتوس، ځکه چې بلا منشي کارتوس الوزول دا اسراف دی او اسراف کوونکی به فی الدرک الاسفل من النار، په لاندې تاقچه د جهنم کې پروت. دا خبره مې لوړګي کې کړې وه
چې دا باتی د غوږ نه وباسه چې ستا د ټول عمر دلته په مردارو کې تیري، ټول عمر ستا کور دی د وي سي آرو ناټک او ډمخانه جوړی، ته دې د شرابو سپلایګرې او ته دې د هیروین سپلایګرې او د مرګ نه وروسته به دې شیخ ګل صاحب او صدیق باچا ستا جنازه وکړي، پټې شو چې جنت ته. که د جنت په سترګو ولیدو په دې عمل په دې جنازه دا ګیره به د سپي په کونه وله. قرآن ویلی دي، دا زما خبره نه ده، خو دا خبرې درته کوم ځکه چې د قبایلو نوم بد واورم، په خدای قسم پې خفه کېږم ځکه چې زه قبایلي زه پې خفه کېږم. که دا واورم چې قبایلو پلانې ورانې وکړو نو زما سترګې په پېښور کې ټیزه نه شي، زه پې وشرمم. اوس بیا خبره ده چې دا جرت څوک ونه کړی شي چې ما ته مخامخ ووایي چې تمہارے قبائلی ایسے ہیں، لیکن زه خو پې وشرمېږم. دا قرآن ویلی الف لام میم احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا آمنا وهم لا يفتنون. الف لام میم احسب الناس، خلق دا ګمان کوي ان يتركوا چې دوی به خلاص شي، ان یقولوا آمنا، خالی په دې خبره چې ما ایمان راوړی په دې ټکي به ته خلاص شي چې ما ایمان راوړی دی. ستا بیړی به په ګرداب کې ګیره نه وي، ستا د لستوړو نه به په میدان کې ګولی وتې نه وي، په تا به آسماني آفتونو امتحانګاه نه وي جوړ شوی، ته به په دې ټکي خلاص شي چې ما ایمان راوړی. یا خدای غفور دی، قرآن ویلی یا ایها الانسان ما غرک بربک الکریم. اے انسانه څه شي په غرور کې واچولی چې الله کریم دی، څه په غرور کې واچولی؟ تا د هغه د قهر او د غضب اوازونه نه دي اورېدي؟ وګورئ په پاکستان کې د چا دا خوب هم نه و لیدلی چې صدر ایوب بم خدای رانیسي، لیدلی و چا؟ خبره کوئ ستاسو صدر ایوب هیر دی. مونږ د مومندانو وروڼه یو، په قبر کې یو مومند نه ملایکو تپوس وکړو من ربک، هغه ورته جوکه خولې څه مطلب کې یو قپ مړی به نه چرته وږی ما پرونی کسی دے رشوے نئے معاملی دی. صدر ایوب عائلی قوانین جوړ کړي، دا علماء ته پته ده. عائلی قوانین کې یو شق داو چې ښځه به راپاسي او میړه ته به وایي چې یو دوه درې طلاقي طلاق مې کړی، ځه و بیړه دې غرکشه. دا به څه کي؟ علماء ورپسې شو چې بیختی وځه په دې قانون. اوس مونږ زاړه یو، ګیرې مو هم پرېښي دي، د سوټامیرو زمانه ده. که زمونږ دا زړې چېرته په ځوان مینې شي او راته وایي چې یو دوه درې شیخ صاحب طلاق مې کړې، زه دا بل میړه کوم، بیا به مونږ څه کوو؟ پې ونښتو. چې پې ونښتو لاړو انجام یې وګورئ، نیست و نابود شو، نام و نشان یې ورک شو. یحیی خان ورپسې راغی. د یحیی خان په دور کې د شرابو سیندونه روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس روان شو په ملک. ما تقریر وکړو چې د جشن پاکستان په شپه د صدر په کلب کې پاگل ډانس کیږي او دا د انګریزانو د پرکټو د ښځو پرتوګونه یو بل سره بدل شي. راشئ د صدر کلب کې اطلاع اوسم وګورئ چې د شپې پکې پاگل ډانس کیږي،
باته مړی شي ته زما ښځه رانیسه او زه ستا ښځه رانیسم. ولې تاسو نه په صدر روډ راشئ وګورئ دا یرړی ګډې ماسخوتن موټر والا او د صدر په سرکونو چکر وه هر قسم ګډه ملاویږي پکې راشئ دا د پټې خبرې نه دي هر قسم ګډه مونږ ما ته یو افسر وویل تا او مونږ کې څه فرق دی مال ما تا کې ویل مال هېڅ یو فرق دی ستا هم دوه سترګې زما هم دوه سترګې ستا یو سر زما یو سر ستا دوه خپې زما دوه خپې ستا یو خوله زما یو خوله ستا یو ښځه زما یو ښځه فرق ما او تا کې نشته ویل نو یو فرق څه دی مال یو فرق دا دی چې ښځه ستا هم یوه ده او زما هم یوه ده زما ښځه زما ده او ستا ښځه شاملات دی تاسو خیال راغی قرآن حفاظت له به پیریان نه راځي نه به ملایکې راځي نه به دیوان راځي قرآن ستاسو کتاب دی ستاسو دی که نه دی د چا دی تاسو کتاب دی دا علما دي دوی زده کړی دی تاسو ته به وایي قرآن ویلی دي وقرنا فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاهلیة الأولى قرآن ویلی وقرنا اے پیغمبر دی خلقو ته ووایه چې ښځې په کورونو کې کښېنوئ خبردار چې ښځه د کور نه بهر ولځي او که ووته مړي ژوندي ته اسپتال ډاکټر ته ووته نو قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن اے پیغمبره که ضرورت دپاره ښځه ووته نو ښځو ته ووایه چې ټیټ به لاندې ګورې او روانه به پاس به نه ګورې چې پردی سړي باندې دې سترګې ونه لګي وقل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم سړو ته م ووایه چې ښځې وګورئ نو سترګې ښکته وغورځوئ د باړې دوکانداران به سترګې ښکته کړي چې ښځې ونه ورشي اوس خو تاسو هم رشوت درکوي دې میدان کې درته مارکیټ جوړوي څه پې خوشحال یې او خدای دې پر باندې شمسه خدای دې تخت و بخت برقرار لره دلته به هم درته د ښځو ډیپو جوړ شي اوس هم درخواستونه ورکړي دي چې دوا نه به مې نه وباسې دوکان نه به مې نه وباسې اوس نه قرآن دی د چا د کور شی نه دی قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ښځې به م ښکته ګورئ او سړي به م ښکته ګورئ دا زما د کور شی نه یو خبره مې کړې وه په ښار کې په دې ټوله تیاره راغلی مال ماله چل راځي ښځې بندول ماله چل راځي اعلان به وکړم چې ښځې کومې چې د کوره وځي دا آخري دي هر چې ونیوه تپوس به ترې نه کوم اخبارونو کې ښځې راپسې شوې ښځو بیانونه ورکړه چې بجلیګر ملا شریفو ښځو بې عزتي کړې ده د شریفو ښځو بې عزتي کړې بیا مې دا وویل چې 9 کروڑه پاکستان دی چې د 2 کروڑه لال کړي نه او دا 7 کروڑه د سړي زامن شو نو په مخ مې توکا بجلیګر ملا پتو پولا اسلام خبرې کوا د حیا او د غیرت خبرې کوا بجلیګر دا ټوکې نه دي او زمونږ ملک داسې هم دی چې دغه خدای غفور رحیم یا پلانی پیر زه مرید ما
هغه پیر بچی دی ما خلاصوي دی خو وګورئ یو مشهوره قصه ده یعنی مونږ پیسو دپاره هر څه هر څه کوي په خدای قسم که پیسو دا د سود د زکات پیسې دي دا د پاکستان وزیرانې ګرځئ مونږ وانه غستې خالص سود دی غل دی نامه یې پې د حلوا ایښې ده غل دی غل نامه یې پې د حلوا ایښې نو غل حلوا کېږي که ډېرې کاشوغې ورته راوړې خو غل دي که که په میز کرسۍ کېدي غل دي غل نه حلوا کېږي عزیزانو مونږ تباه دوی د خپلو مفادو دپاره قصې جوړې کړي په جلسو کې وي په تقریرونو کې یو زویو د بوډۍ د پیر صاحب یار لاس په نام ورته ولاړو خدمتګار لاس په لاس به ګرځي د دوی سره دواړه خلقې وي دیدن ته امیدوار یو ورځې پیر صاحب ووتو د کور راشه راشه نن د رب کارونه ګوره دا لږ کم وخت یې مړ کو خبر لاړو لویه پیره کار دی خړش چې لوی پیر راغی ودرېده د یار سر ته په افسوس او په ارمانو ود بهر ته دا بوډۍ مې د پیر خپو کې رغړېدله په افسوس او په ارمان به جړېدله پیر صاحب ویلې چې بوډۍ ته ولې جاړې خلقې واړه د مرګ په لورې لاړې بوډۍ زړه دې کتې صبر راځه چې اوس بنا وکړو تر قبر بوډۍ ویلې زړه مې کله صبرېږي د فرزند غم مې په زړه باندې ورېږي بیا لوی پیر مې په باطن کې هوایي شو په اووم اسمان داخل خلقه لوی پیر شو چې د اووم اسمان د پاسه او کاته نه عزرائیل د ده په وړاندې تېرېده نه بیا لوی پیر ویل عزرائیل ته ودرېږه سوال جواب در سره کومه مه یېرېږه اسرائیل ویل زه داسې هلک نه یمه زه په زور کې هم د تا نه نازک نه یمه بیا لوی پیر ویل دا لاس کې هم ستا څه دي اسرائیل ویل دا روحونه ټول پراته دي نو بیا لوی پیر ویل هغه روح زما د یار ته ماله راکه نو روحونه په تا دی ته نه جدا کا اسرائیل ویل روح کله در کوم تاله دوباره په ما حکم شوی دی د کردګاره بیا لوی پیر ویلې ته ولې کوې شور اوس د تازینې به یې واخلمه په زور نو لوی پیر مې ورته واچولو لاس یو د پاسه 100 روحونه یې تې کړه خلاص اسرائیل هلته د غم په جړه سر شو په طرف باندې روان د پاک اکبر شو نو پاک اکبر ویلې یو روح به دې ورکړی و چې د اووم اسمان د پاسه راغی ستړی و ورشه ورته وایه چې هغه روح دې د خپل یار ته نه جدا کا نو روحونه ماله بیا په بیرته راکا بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې تا به دې عقل ومني اندازه کوئ دې خېټې حرامي شي دپاره مونږ تباه د دین په رنګ کې مونږ کم فراډونه او دوکې دې خېټې دپاره جوړ کړي د دین په رنګ د دنیا په رنګ خو پرېږده که او خو دي نو بیا لوی پیر ویل دا خو نشته په پښتو کې ما پورې به خلک خاندي په کوڅو کې څوک په تخته څوک جنازه څوک په کفن کې همه واړه رب ژوندي کړه په یو دم کې په چا غم په چا غوغا په چا خندا شوه حبیب ګله په شالم کې د سودا اندازه وکړئ روحونه راوالوته او مړي په تخته او جنازه کې پراته هغې کې ننوته او بیا راجوړي په بنګله رحمان بابا وایي چې انسانیت خو په دولت نشي رحمانا انسانیت خو په دولت نشي رحمانا که بت سلزله د سرو شي انسان نه دی بت د سرو زرو یو مولی دی انسان دی یا هغې کې انسانیت راتلی شي یو مولی دی نو انسانیت په دولت نه دی انسانیت د خدای په بندګۍ دی انسانیت د جناب محمد رسول الله په اتباع دی دولت دی ستاسو د دې ملک یو ما ته وی چې
یاره د ضیاء الحق سره به یې جوړه غونډه کې لږه غوندې چې لږ څه ترې واخلې نیم یې توشي ونیم مزه مالا دومره لوی دولت خدای را کړی دی مالا دومره لوی دولت خدای را کړی دی چې په خدای قسم چې داسې په کروڑ بادشاهي ورنکم یو بادشاہ دی یو فقیر ته وایي چې زه خپله نیمه بادشاهي در کوم هغه وایي زه نه علم بادشاهي وی نه علم وی ولې نه علي خلق بادشاهیو پسې مړه کېږي او ته نه علي نه ویل ځکه یې نه علم چې چو چتر سنجری رخ بختن سیاه باد در دل اگر بود هوس ملک سنجرم اے بادشاہ کستا د بادشاہ هوس به مې په زړه کې وي نو د تورې چترۍ غوندې مې مختور شه او د بادشاہ هوس مې ولې نشته پړه کې زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شب ما ملک نیم روز به یک جونم خرم ویزه چې د نیمې شپې په بادشاہ خدای خبر کړی ما والله ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو وربشم وانلم د نیمې شپې بادشاهي څه ده الله والا نیکان بزرگان دوه حصې شپه چې تېره شي په دې اخره حصه شپه کې الله ما یلیق بشانه د دنیا اسمان ته تشریف راوړي او ملائکو ته وایي چې زما او زما د بندګانو منځ کې ټولې پردې لرې کا او الله په خپل آواز کوي چې دغه وخت کې څوک شته چې ته وغواړي او زه یې ورکوم نو بزرگ ورته زانگا که یافتم خبر از ملک نیم شبا ما ملک نیم روز به یک جولم خرم ا د نیمې شپې په بادشاهۍ چې خدای خبر کړی ما والله که ستا دا د نیمې ورځې بادشاهي په یو کنجکم والم زما عزیزانو خبره د نیمې شپې د بادشاهۍ کوه خبره په دې کوه چې ډانګ دې په اوږئ او در په در ګرځئ او د خدای د دین خدمت کوئ د خدای د دین دعوت خلکو ته ورکوئ در په در خاورې په سر ګرځئ پردو جومات دا تبلیغي جومات والا چې دي دا واورئ او په کلاو غوږونه یې واورئ او بیا یې واورئ د ځمکې په سر د 1,40,000 پیغمبرانو میشن چې و هغه دې وخت کې دې یو ډلې راټینګ کړی دی چې تبلیغي جومات والا دا واورئ تبلیغي جومات کاروان دی د دین کاروان دی او کاروان پسې همیشه سپي غاپي خو د سپو غپا د کاروان په رفتار کې فرق نشي راوستی دغه وګورئ روټۍ خپله بستره خپله په ځمکه ستا جامې خپله وینځه کټوۍ خپله پخوه او ستا په جومات کې د خدای د دین دعوت ته خو وایه چې څوک به داسې وکړي ما بوزې روټۍ چرګان ګډان خوراک بستره پالنګ پلانې ډینګړې قربانې که د دغه تبلیغ نه په بانګېدون ووایم چې یو ډله دا ده اوزګار وخت درته ملاویږي حلال رزق ګټلو کوشش کوئ د حلال رزق او فالتو وخت دغه ډله کې ورکوي تیراته تللی وم پیروز خیلو اجتماع ته دعا وشوه چې را روان شم چې ګورم دا پریدي دي بسترې په اوږه دي هلکان زلمي بوډاګان کوټه کې ورسره دي اجتماع نه دوستانو دی لیکنو دوستانو دا پریدي سپین ګیری او مهذب لفظ ویل دا چرته عقل مني زمونږ دا سپینګیرو اپریدو خو وده تو پاجې مونږ سپینګیري دا وده تو د مور هغه داسې
هغه سپینګیري د دې اجتماعګانو د برکته دوستانو الله والو پلانې ده او خال مې د کونډې په مخ ولید پیغلې د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه خال مې د کونډې په مخ ولید جونه د خوارې شي چې ډېر نږدې خالونه تیراوال اپریدي او دا بیا بسترې یو ته ودرېدم داسې مالکه څه کوئ وایي چې الله را باندې رحم وکړه سیروزې له روان دي الله را باندې رحم وکړه سیروزې له روان دي بوډاګان تاسو څه کوئ سیمو چیلا ورکړی څلوېښت لرزله روان دا د تیراوالو دا د باړېوالو دا د تیرا د منځ د خلکو دا ټکی یاد لرئ چې اپریدي مې سیروزوله بسترې په اوږه ولیده مولانا الیاسا الله دې قبر د جنت ټوکړه کا وستا په قبر کروڑونه رحمتونه وورېږه وستا قبر روضة من ریاض الجنه شه ورشه روس په روس له چې دا ډله په کم چل تلې ده او روسیان یې په کم چل مسلمانان کړي دي والله که د چا هغه مور وکړي راشئ پروسه کال خبره درته کوم د چین وفد راغلی د چین حج ته تلي بیا حج نه په دې راغلی مدرسې ته یو پکې امام ما ته وایي عربي کې چې مرقات علمه د مشکات شریف شرحه چېرته به میلاو شي نو ما ورته ویل دلته ډېر دي ما تفعلو بالمرقات په مرقات څه کوي ما ته وایي چې انا ادرس المشکات فی الپیکینګ زه د مشکات درس ورکوم په پیکینګ کې اذا فرغت من الدرس انا اشغل فی التبلیغ چې درس نه اوزګار شم بیا د تبلیغ په کار کې مشغول یم 10,000 چینیان مې مسلمانان کړي په امریکا کې دا امریکې نن چې زمونږ ماما راغلی جیمی کارټر ټول پاکستان ورته سټانټو دی احمد او صاحبه ته دلته امریکې ته در راغلی که څه د مور میړم راغلی دی بېخه موزه خو راغلی د خره زوی دی دغه یو حال دی په پېښور کې صاحبه لارې بند دي غوبل دی د امریکې نایب دا پخوانی صدر راغلی دې امریکې نه چې تاسو لاس نه یې اخیستی او ستا دا پاکستان د اور تنور نشو په دې مخ مې توکه که امریکې ته خو ماما کې خو دا پاکستان به دې داسې تباه کېږي لکه ډاکه چې تباه شوه ډاکه د قهر په لپیټ کې وه او امریکې اعلان وکړو چې 7 بیړه در روانه ده د خدای کور د ریګن وران کا 7 بیړه ته نه در رارسېدلې او ډاکې ځان له بل حکومت هم جوړ دغسې که په دا اور کې مونږ ګیر شو دا ستاسو په سر چې ولاړ دی په دې اور کې او دې اور مونږ راولي وو د ده بیړه چې رارسي زمونږ بیړه به تباهي که دا اور په دې غره راواړېدو ټینګولی شئ ټینګېږي په تشو دواګانو نه کېږي انشاءالله تعالی خو ډېر ښه شی دی خو یو سړی منډۍ ته روان و چا ورته ویل چېرته ځې ویل 80 روپۍ را سره دي خره لمه منډۍ کې جمعې ورځ ده ویل انشاءالله ورسره وایه هغه ورته ویل دې کې د انشاءالله څه کار دی